هغې ولسوالۍ سقوط کړی دی چې عطا محمد نور یې له زامنو سره ساتنې ته ورغلی و. موږ تل وایو چې په روانه جګړه کې کله چې مشرانو خپل اولادونه ورکړل او جګړې ته یې بوتلل نو بیا به جګړه پای مومي. په شمال کې د شمالي ټلوالې یو قمندان عطا محمد نور د طالبانو په وړاندې پاڅون کې له خپلو زامنو سره یو ځای جګړې ته تیره ورځ تللی او هلته یې له خپلو پلویانو سره څو نمایشي حرکتونه ترسره کړل، خو نن هغې ولسوالۍ سقوط وکړ. طالبانو په خپلو نوي بیانونو کې ویلي چې په تخار، وردګ او پکتیا ولایتونو کې ولسوالۍ نیولې او امنیتي سرچینو هم تایید کړې ده. عطا محمد نور د خپلو ځوانو اولادونو سره یو ځای د شورتپې ولسوالۍ ته د جګړې کولو لپاره ولاړه چې یوازې یې ګټه دا وکړله ترڅو دا ولسوالۍ ژر سقوط وکړي. ولسي پاڅونونه که څه هم په زیات شمېر ولایتونو کې د ولسي پاڅونونو تر نامه لاندې خلک غونډ شول، خو په رښتیني ډول سره داسې څوک نه لیدل شوي چې د ولسي پاڅون کوونکو نوم دې کېښودل شي. ولې که چیرې دا پاڅونونه په رښتیا ډول سره وي نو بیا کولی شي د طالبانو په ګډون هر رنګه ځواب ته ماتې ورکړي. په شمال کې د لومړي ځل لپاره د عطا محمد نور په مشرۍ د ولسي پاڅون اعلان وشو چې د پخوانیو جنګ سالارانو له ډلې څخه و. داسې راپورونه هم ورکول شوي ول چې د جنبش ګوند مارشال دوستم له لوري به هم د ولسي پاڅون کومه ډلګۍ رامنځته او د طالبانو په وړاندې به مقاومت پیل کړي. طالبانو بیا ویلي و چې د ولسي پاڅون کوونکو مشران به هیڅکله ونه بخي او له عامه خلکو څخه یې هیله وکړه چې اولادونه دې پاڅونونو ته وانستوي او د بل لپاره یې مړه نه کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.